السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د نستعلیق خط بعضې مرکبات دي هغه درته تشریح کومه. لکه موږ مثال لیکو محمد. ګوره کله چې محمد لیکه اول وار کې یوه نقطه داسې کېږدئ، دا بېرته شاته راولئ، دا نقطه د دې کونج نه دې کونج پورې دا به داسې سیده راولئ دا رقم ته. دلته قلم بېرته سیده کېږدئ کونج کې، دا بېرته داسې بوځئ سیده. کله چې سیده بوته نو دلته دا قلم داسې کړئ. ګوره دا جیم چې دې ځای سره قلم داسې راوسته نو دلته بېرته داسې یوه نقطه کېږدئ. چې نقطه م کېښوده دا قلم به یو نوکه دلته کړئ یو به دلته کېږدئ. دا بېرته داسې راولئ دغسې پورته ځکه دا چې سو محمد سو. دا ځای به یې داسې راولئ، دا ځای به یې ډبل کړئ، دا ځای به یې ورته نری کړئ. بل چې د احمد لیکو. ګوره احمد لپاره هم اول وار کې الف داسې ولیکه، دا ځای داسې راولئ. له دې ځای نه دغه قلم داسې کېږدئ، داسې یو خط م ونیسئ دا بېرته سیده بوځئ داسې، دا ځای داسې شاته راولئ، دا ځای داسې کئ، دا ځای بېرته داسې راولئ خو هم خپله داسې اوږدې راولئ که نه همدغه شی هم بس د احمد. بل چې د علي لیکو. ګوره د علي لپاره اول وار کې دلته قلم داسې بوځئ، دا ځای داسې راولئ ښه، دا ځای کړوپ غوندې راولئ. دې ځای نه قلم داسې واخلئ دا پورته جګ کئ دا رقم ته. بېرته دې ځای کې قلم داسې کئ، دا ځای داسې لاندې راولئ او دا ځای ګول کړئ داسې. ګوره علي، محمد، احمد، علي. بل بغیر مثال مونږ لیکو. بغیر. ګوره بغیر کې ب دا رقم ته ولیکه، دا ځای پورته جګ کئ، چې پورته م جګ کړه دا بېرته داسې راولئ، چې داسې م راوسي دغه منځ کوم خالیګاه چې ده دا ډک کئ. ګوره بغیر او دا ځای به داسې راولئ بغیر، دې ته داسې ټکي کېږدئ بغیر. بل چې ده جمع مونږ لیکو. ګوره جمع چې لیکه دغه جیم داسې ولیکه دا رقم ته، دا بېرته شاته راوله داسې، دلته یې داسې کړه، دا ځای داسې بوځه، دا ځای داسې راوله، دې به دا منځ ډک راځي او دا ځای داسې ګول ښه ښایسته لکه د هګۍ غوندې راوله. جمع. بل چې مونږ لیکو مثال واحد. واحد مونږ لیکو واو داسې ولیکو. ګوره واو الف به دلته ورسره ولیکې، دا ه به داسې راولې، دا ځای به نری کړې، دا ځای به یې ډبل کړې او دا ځای به یې داسې راولې، دا به یې له دې سره وجنګې واحد. بل مثال مونږ لیکو جمال. جمال هم چې لیکه دا ځای داسې کړه، دا ځای بېرته راوله داسې، نو دا ځای پورته ښه داسې څمڅۍ ښایسته وخېژوه. جمال الدین به یې کوم چې پوره ولیکل سي. ګوره جمال الدین، دا ځای به یې نری راولې، دا ځای به یې بېرته داسې راولې، نور به یې دا ځای داسې کړي لکه همغه سین یا د سوات غوندې. جمال الدین. دا وه د نن ورځې د نستعلیق خط ویډیو.